د مشرانو جرګې ټلویزیون درنو لیدونکو سلام او ستړي مشئ. وخت مو په خیر. تاسو رابولم د دې مهال وروستیو او مهمو خبرونو ته. د افغان دولت له خوا ګمارل شوی پلاوی به د سولې اړوند خبرو لپاره نن او یا هم سبا قطر ته روان شي. قطر ته د دغه پلاوي د تګ په اړه ضد او نقیص خبرونه ورکړل شوي دي. ټاکل شوې وه چې دغه پلاوی نن قطر ته روان شي، خو د معلوماتو په بنسټ ویل کیږي قطر ته د افغان پلاوي سفر ځنډېدلی دی او ویل کیږي چې شاید دغه پلاوی سبا قطر ته سفر وکړي. بل خوا ویل شوي چې په وروستي 250 کسیز نوملړ کې هم تغیرات راغلي دي. د راپورونو په اساس له دغه نوملړ څخه د ځینو کسانو نومونه حذف شوي او د یو شمېر نور ور اضافه شوي دي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې په دوحې کې د دې ناستې تنظیموونکي له کابله د دومره کسانو د منلو پلان نه لري. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي دي، خو افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ قطر ته له تلونکي پلاوي سره ولیدل او ورته یې ویلي دي طالبان قانع کړي چې له افغان دولت سره له مذاکراتو پرته بله لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بله نسخه نه پیدا کیږي. د ننګرهار ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله 7 تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ویلي چې په مړه شوو کسانو کې 2 ماشومان او 2 ښځې هم شاملې دي. نوموړي زیاته کړې چې د تېرې ورځې سیلابونو د سرخرود، روداتو، بهسودو، چپرهار او هسکې مینې ولسوالیو کې راوتلي چې 4 کسان یې زخمیان کړي هم دي. خوږیاڼي زیاته کړې چې راوتلو سیلابونو د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې 15,000 هکټاره کرنیزه ځمکه او 360 کورونه تخریب کړي دي. د تېرو څو ورځو را په دې خوا د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دې ترڅنګ د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي هم وایي چې د دغه ولایت په اریوب ځاځي او سمکني ولسوالۍ کې هم د بارانونو له کبله 3 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د پکتیا سیمهیز چارواکي وایي چې له سیلاب ځپلو سره یې د مرستې لپاره چمتووالی نیولی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې د زندانیانو د شکنجې د منع کولو له هڅو خوشبیني څرګنده کړې، خو په دغه برخه کې په ډیر کار ټینګار کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پیښې کمې شوي دي، خو یونما ویلي چې له دې امله د دوی اندېښنه لا پر ځای ده ځکه ډیر بندیان لا هم د بد چلن او شکنجې شکایت ورته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په دې اړه یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې راغلي چې له 23% بندیانو چې د افغانستان ملي اردو نیولي په 3 کې 1 برخې ورته ویلي چې شکنجه شوي او ناسم چلن ورسره شوی. ملګري ملتونه وایي دې کسانو د قناعت وړ او معتبر معلومات ورکړي دي. د هم بهرني خبرونه. پرتګال په مادیرا جزیره کې د الماني سیلانیانو یو لیږدونکی بس له سړک وتلی دی. په دغه پیښه کې 29 الماني سیلانیان وژل شوي دي. د پرتګال حکومت پر دغه پیښه خواشیني څرګنده کړې او وایي په دغه بس کې 55 کسان سپاره وو. د چارواکو په خبره په پیښه کې 22 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د آلمان حکومت هم پر دغه پیښه خواشیني څرګنده کړې ده او هغه یې یوه ستره غمیزه بللې ده. مادیرا په 2005 کال کې هم د بس چپه کېدو د یوې بلې خونړۍ پیښې شاهده سیمه وه. د پیرو پخوانی ولسمشر آلن ګارشیا هغه مهال ځان وواژه چې پولیس یې د رشوتونو په تور د نیولو لپاره کور ته ورغلل. نوموړی په پلازمینه لیما کې روغتون ته ولېږدول شو او له هغه وروسته اوسني ولسمشر د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. پر ښاغلي ګارشیا تور پورې شوی و چې د برازیل ودانیزو چارو له یو شرکته رشوت اخیستی دی او نوموړي دغه تورونه ردول. د همدې تورونو پر بنسټ پولیس د هغه نیولو لپاره استول شوي وو.
د پیرو د کورنۍ چارو وزیر خبریالانو ته وویل کله چې پولیس د پخواني ولسمشر کور ته ننوتل هغه ترې د ټلیفون کولو اجازه وغوښته او ځان پسې یې د خونې دروازه وتړله. وزیر وایي څو دقیقې وروسته د ډز غږ واورېدل شو او کله چې پولیسو د خونې دروازه ماته کړه ښاغلی ګارشیا یې داسې حال کې پر څوکۍ ناست ولید چې سر کې یې د مرمۍ لګېدو نښه وه. ښاغلی ګارشیا لومړی ځل له 2015 نه تر 1990 پورې د پیرو ولسمشر او بیا دویم ځل لپاره د 2006 نه تر 2011 پورې د خپل هیواد ولسمشر پاتې شو. چارواکي وایي نوموړي له برازیلي شرکته د دویم ځل ولسمشرۍ پر مهال پلازمینه کې د میټرو لاین رغونې پر مهال بډې اخیستي. قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.